د هغوی واک و دوی ورباندې حکومت کړی مخصوصا کابل د هغوی تر سلطې لاندې و او دی په دې تېرو 15 کلونو کې د دوی سلطه باید پای ته ورسو او دا حرکت د دې پیل وګڼو له همدې ځای نه شروع کوو تر هغه چې دا مفسدین چې هېواد یې له دې بدې ورځې سره مخامخ کړی هم یې په روسانو وپلورو هم یې په امریکایانو وپلورو د دوی دا اقتدار پای ته ورسېږي باید مصمم وو او دې مبارزې ته ادامه ورکړو پیل مو کړه باید پای ته ورسوو په همدې ورځو کې کمونیست رژیم د بقایاو او سیکولرانو د سولې خلاف او د جهاد او مجاهدینو په ضد د یوې خطرناکې توطئې شنډولو په کار بوخت وو دریز غوره کابل او ټول افغانستان د دوی له ناولې او کرغېړنې سلطې وژغوري داسې څه واورېدل شول چې حزبیانو په حزب کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې او که ونه منل شي نو دوی ځان ته بیل رهبر ټاکي وضاحت وکړو ټولو ته جوته ده چې دا همغه کسان دي چې د امریکایي ځواکونو په لاس د افغانستان له اشغال وروسته د کابل له حکومت سره یو ځای شوي یوې وزیر بلې والي دوه درې والیان او ځینې نورې په څو ټیټو دندو ګمارل شوي کله چې د حزب اسلامي او د کابل حکومت ترمنځ د سولې معاهده لاسلیک شوه او د دې معاهدې له مخې زه راغلم دوی حزب ته رجوع وکړه هغه مهال چې دوی په کابل کې وو له امریکایانو سره تعهد کړی و چې خپل روابط به له حزب اسلامي سره قطع کوي او عملاً به ښیي چې دوی د حزب اسلامي له جهادي تګلارې سره موافق نه دي نه یوازې ښیي به بلکې څرګند به وایي او حتی له دوی نه تعهد اخیستی و چې د حزب اسلامي په ارتباط چې څه معلومات لري دا به له امنیتي ځواکونو سره شریک کړي هم اطمینان ورکړی نه یوازې دا ژمنه یې کړې وه بلکې په صریحو الفاظو یې ویل چې خپله غواړي چې خپله لار له حزب اسلامي نه اسلامي غوښتل چې ټولو ته خپله غېږ پرانیزي هغه چې یوه ورځ یې په حزب کې تېره کړي هغه دغه په وړاندې دروازه ونه تړي که څه هم اشتباهات یې کړي چې نور منو دوی هم منو د یووالي لار مو غوره کړې وه د ټولو هغو چې یو وخت هغوی د اسلام خبره کړې د جهاد خبره یې کړې ده لنډ یا اوږد ډېر یا کم په جهاد کې د هغوی برخه وه دا ټول باید په یو صف کې راغونډ کړو د همدې لپاره هغوی ومنل شول پر اشتباهاتو یې هم سترګې پټې شوې
باور وکړئ چې په ډېرو سترو سترو اشتباهاتو موږ سترګې پټې کړې. حتی هغه مو هم منلي چې امریکایانو سره ژمنه کړې وه چې د حکمتیار د اوسېدو د ځای ادرس هم درته پیدا کوم. د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې په حزب کې پاتې شول. خو د انتخاباتي کمپاین په دوران کې هغوی هڅه وکړه چې حزب اسلامي د یوه داسې ټیم ملاتړ وکړي چې د امریکا له حمایې برخمن وي. هڅه یې وکړه چې حزب اسلامي ټول په ګډه لاړ شو، د داسې یو ټیم په څنګ کې ودرېږو او د په انتخاباتو کې د هغې حمایت وکړو چې امریکا یې حمایت کوي. استدلال هم دا و چې څوک د امریکایانو له حمایت نه برخمن نه وي، ممکن نه دی چې هغه په انتخاباتو کې بریالی اعلان شي. نو ښه به دا وي چې حزب اسلامي لاړ شي، د همداسې یو چا په څنګ کې ودرېږي او په انتخاباتو کې د هغې حمایت وکړي چې امریکا یې حمایت کوي. خو خپلو هڅو کې موفق نه شول. مخلصو حزبیانو د دوی غوښتنې رد کړې، مخصوصا هغو چې د حزب ارمانونو او اهدافو ته تر دا نن پورې له پیل نه ژمن پاتې شوي او په دواړو جهادونو کې هم فعاله ونډه او برخه درلوده. متاسفانه دوی د دې په ځای چې د حزب اسلامي اصولي تګلارې ته تمکین وکړي او د غوث اکثریت پریکړو ته درناوی او التزام ولري، له همدغو ټیمونو سره یو ځای شول، کوم چې دوی په پټه او په څرګنده توګه ورسره متعهد او ارتباطات یې درلودل. ځینې په څرګنده توګه ولاړل او د ارګ ټیم لپاره یې کمپاین پیل کړ او تاسو یې پیژنئ. د لویې جرګې خیمې کې د ارګ له ټیم خپل حمایت اعلان کړ. دا غونډه د پرچمیانو په ترانه پیل شوه. منتظم د جمهور رئیس لومړی معاون و. خپل وینا یې هم د یو مشهور پرچمي سلیمان لایق په شعر پیل کړه او یې ښه ډېره ستاینه وکړه. دا د افغان ولس لویه معنوي پانګه وګڼله او حالت هم د چا خبرې په الله اکبر نارو او تکبیرونو سره نه، بلکې د لاس پړکولو باندې بدرګه کېدل. خو دا غونډه د ارګ د ټیم او له دوی سره د یو ځای شوو پخوانیو حزبیانو د انتظار خلاف د ګڼ شمېر برخوالو له مخالفت او غبرګون سره وویل دا دی حکمتیار صاحب هم راغلی او ځان یې کاندید کړی، دلته ازادي ده او دیموکراسي ده، خو بریالی کېدی نشي، په انتخاباتو کې بریالی کېدی نشي. څنګه چې د خولې نه دا خبره د غونډې له هرې ګوشې نه له تکبیر نارې اوچتې شولې او زنده باد حکمتیار، زنده باد حزب اسلامي، نو شعارونه دومره ځواکمن او قوي وو او له هر لوري نه اوچت کېدل چې اشرف غني مجبور شو خپله، نه یوازې مجبور شو خپله وینا قطع کړي او له نه د وتلو لپاره ځان چمتو کړي، بلکې ویې ویل چې ستاینه یې وکړه او حکمتیار صاحب خو
د همدې ډلې مشر چې اوس د مالیې وزیر دی او په دې انتخاباتي کمپاین کې هغه د لوی جرګې غونډې کې برخه درلوده. او د همدې مالیې وزارت لپاره له حزبه بیل شوی. بل دلیل هم نشته، سړی بله ترجیح هم ورته نشي موندلی. بله ورځ په یو مرکې کې وویل چې له حزب اسلامي خپله لار د دې لپاره بیله کړه چې حزب حاضر نشو په خپلې تګلارې کې د جنګ او مسلحانه مبارزې شعار د تل لپاره حذف کړي. ګواکې د ده تاکید دا و چې دا شعار باید حزب د تل لپاره هېر کړي، لرې وغورځوي، نور باید د جهاد او د مسلحانه مبارزې خبره ونه کړي. حزب ونه منله نو ځکه دی له حزبه بیل شو. یعنې له دې کبله چې حزب اسلامي د جهاد دایمي نفي او حذفولو ته چمتو نشو نو ځکه ده خپله لار له حزب اسلامي بیله کړه. هو موږ د هغه دې غوښتنې ته د نفي ځواب ورکړی، قاطع الفاظو سره دا هم اعتراف وکړ. او موږ یو ځل بیا هم وایو د ژوند تر آخري سلګۍ به همدا زموږ لاره وي. موږ جهاد ته د نمازه په څېر، د روژې په څېر، د یوه فریضې په توګه ګورو چې د قیامت تر ورځې پورې به دوام کوي. چې څوک مسلمان وي تر آخري سلګۍ به د خدای په لاره کې جهاد نه پرېږدي. ممکن نه ده یو مسلمان د فریضه نفي کړي. دا داسې ده لکه څوک په لمانځه باندې خط راکش کړي، څه نور لمونځ نشته، ته به له ما سره منې چې لمونځ نشته، بیا دې ملګری کېږم. ځینو نورو له دې کبله خپل بیلوالی اعلان نه کړ او په پټه یې د نورو انتخاباتي ټیمونو حمایت ورکړ، پرېښودل. ګمان یې کاوه چې حتی د خپلې کورنۍ غړي به هم ورسره لاړ نه شي. نور خو پرېږده، شاوخوا ته ملګري خو یې پرېږده، حتی د خپلې کورنۍ غړي به هم له ده سره بل تنظیم ته لاړ نه شي. دوی د حزب اسلامي په کمپاین کې له راڅرګندېدو ډډه وکړه، هېڅ ځای کې هم برخه واخیسته، له نورو سره په څرګنده توګه ونه درېدل. او دلیل یې هماغه چې خپل حیثیت او اعتبار یې په ولس کې او مخصوصا حزبان یې وکړل د تل لپاره. خو د انتخاباتو د نتایجو وروسته ورو ورو یې له بل سره خپل انضمام اعلان کړ. چې دلو ورته رای ورکول او حمایت کول دا سادي مسله ده. انسان خپل شوی ده مسله ملګری کولی شي د یو چا سره بیعت وکړي، فکر نه کوي چې دا د ایمان ډېره مهمه قضیه ده، ډېره د انسان ایمان پورې تړلی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې له داسې یو کس سره بیعت وکړ چې تر ده امت وي فقط فضیلت لري. د ایمان او د کفر مسله نه ده، فقط د مسلمانانو په داسې یو چا سره بیعت وکړ چې تر ده افضل په مسلمانانو کې وي. هغه له خدای سره خیانت کړی، له پیغمبر سره خیانت کړی او له اسلام سره خیانت کړی. ستر خیانت، یعنی چې د انسان ایمان مربوط د اسلام د انسان ایمان لپاره تل او معیار او ملاک دا ده چې د چا سره ملګرتیا ده، د چا که یو غیر افضل ته
په افضل ترجیح ورکول او دغه په څنګ کې ودرېدل، دغه سره بیعت کول، دغه حمایت کول، هغه ته رایه ورکول پیغمبر سنت وي. یو سیکولر، یو کمونیست، یو بېدین ملحد وطن پلورونکی، د دین دشمن، د ملت دشمن په څنګ کې ودرېدل، پایله به څه وي، عاقبت به څه وي. دوی ته ویل شوي چې همدا مهال به له حزب اسلامي دغه مهال حساس پلاو ده، ډېره حساسه مرحله سوله را روانه ده، باید مخالفت وشي او حزب اسلامي په صلح ودرېدلی. دا د شرارتونو ته جنګ په دغه حساس مرحله کې خپل بېلوالی له حزب اسلامي نن اساس شبوک دلته ټول ګوندونه راټول شوي دي او یو حرکت یې پیل کړی. دوی هلته په بلخ کې جلسه کوي. کابل کې له هماغسې یو برخلیک سره مخامخ شي، د اشرف غني هغه د کمپ جلسه د لویې جرګې په خیمې کې ورسره مخامخ شو، شاید د همدې کبر. دستې به در باندې قطع کېږي. د همدې لپاره هغوی مجبور شو دا غونډه هلته جوړه کړي. دوی په غونډه کې وویل که حزب د دوی غوښتنې ونه مني او لازم تغییرات او اصلاحات را نه شي، په داسې حال کې چې دوی تر دا نن پورې دغه شیبې پورې دلته د منبر په سر ولاړم، په دې ارتباط نه له حزب سره شفا او نه شفایي توګه په غیر مستقیم توګه د چا په لاس خپلې غوښتنې را لېږل مشته. له بلخ نه د رسنیو له لارې نه خبرېږو چې دوی دغسې غوښتنې لري. اوس خو دوی اشرف غني د رهبر په توګه غوره کړی، بل رهبر څه کوي؟ رهبر خو همدې ته ورسره بیعت وکړ او د مشر په توګه دې راوړاندې کړ، د جمهور رئیس په توګه یې منې، رایه دې ورکړې ده، خلک دې تشویقول چې دغه په خوا کې رهبر خو همدې ته وایي. تا خو اوس رهبر انتخاب کړی، د دې تر څنګ بل رهبر ته څه ضرورت ده؟ موږ دوی او ټولو ته وایو چې په حزب اسلامي کې د دوه تابعیتو لپاره ځای نشته. دوه تابعیت یعنې هغه نه چې د افغانستان تابعیت هم لري او د امریکا او د اروپا د هیوادونو تابعیت هم لري، نه. دا چې له یو حزب سره هم تعهد لري او له بل سره هم سر خوځوي. دغسې دوه تابعیتو ته په حزب کې ځای نشته، قطعا نشته. له جهاد منکرین دلته ځای نه لري. د اشغالګرانو ملګرو ته په دې صف کې ځای نشته. د حزب د هر اشغالګر مقابله کړې ده او د هر لاسپوڅي حکومت په وړاندې ودرېدلی، کلک ودرېدلی، او جهاد او مبارزه د هغوی د هڅو په نتیجه کې پیل شوې. د اشغالګرانو ملګري په دې صف کې ځای نه لري. دا د مجاهدینو سنګر دی، د خدای پالو مجاهدو سنګر دی. دغه سنګر چې په دایمي جهاد داسې باور لري لکه په دایمي لمونځ چې پرېښودلی ورته حرام برېښي. دا د شهیدانو ارمانونو ته ژمن صف دی. دا حزب الله او جند الله دی، د خدای حزب، د خدای لشکر. له حزب الشیطان سره به تل او په هر محاذ و ډګر کې جنګیږي او انشاءالله تل به مخکښ شي. په لومړي صف کې به هغه ولاړ وي. تیر تاریخ 250 کلونه همدا وښودله.
د حزب غیږ هغو ته پرانستې ده چې اسلام او د اسلام په لار کې جهاد ته ژمن وي. غیږ داسې کسانو ته پرانستې ده هماغه چې د کفر او نفاق له جبهې سره پیوستون د خپل ایمان منافي ګڼي. څوک چې د کفر او نفاق له جبهې سره یو ځای کېدلو پیوستون ایمان او اسلام او باور او عقیدې منافي ګڼي د همدغسې خلکو سنګر ده. اجازه راکړئ د آذربایجان او ارمنستان د وروستۍ جګړې په ارتباط هم ځینې عرایض. دا جګړه اوږده سابقه لري. عامل د ارمنیانو له لوري د آذربایجان هغه سیمه نیول دي چې د ناګورنو قرهباغ په نامه یادېږي. مخکنۍ جګړې د یو اوربند په نتیجه کې متوقف. هغه مهال آذربایجان ډیر کمزوری و او له بهرني حمایت محروم. له موږ یې وغوښتل چې ورسره مرسته وکړو. د هغوی راغلی ماته تراسیاب وضعیت یې تشریح کړی د مسلمانانو هغه ډېر دردونکی وضعیت او دا چې هغوی مخکې را روان دي ناګورن قرهباغ سیمې ټولې نیولې دي او لا ودرېږي نه او مخکې راځي او موږ د مقابلې توان نه لرو تم کولو توان نه لرو ورسره مرسته وکړئ. سره دې چې موږ په ډېر سخت حالت کې فیصله مو وکړه چې کېدای شي د هغو مهاجرینو نه ځینې لاړ شي د هغوی حمایت ته چې په ایران کې میشت دي. یو شمېر مجاهدین لاړل او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا یې په برخه سوله. په دا لومړیو ورځو کې هغوی ډېر زیات په شا وتنبول او د ناګورنو قرهباغ ډېرې سیمې ونیول شي او دا مخکې تګ تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپله د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو موږ ځو له دوی سره مذاکراتو ته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول یو اوربند باندې توافق وشو او مجاهدین چې په دې جهاد کې برخه اخیستې تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې د آذربایجان خلکو مجاهدینو ته په کومه سترګه لیدل او څومره ورباندې ګران وو. هغوی به تاسو ته حالت تشریح کړي. خو اوس آذربایجان ځان داسې دریځ او موقعیت کې ویني چې کولی شي اشغال شوې سیمې د ارمنستان له سلطې آزادې کړي. ترکیه هم د هغوی حمایت کوي. زموږ له نظره د بحران حل دا دی چې اشغال پای ته ورسېږي. اوس د اشغال دور تیر شوی. چام چې د بل هېواد د نیولو هڅه کړې ناکام شوی. شوروي له ما خپل ټول غرور سره ناکام شو. افغانستان کې ناکام شو. یعنی چې د اشغال دور ختم شوی. څوک په خپل زور هم او د بل د مټو په زور هم نشي کولی د چا سیمه ونیسي او په اشغال کې وساتي. باید اشغال پای ته ورسېږي. د بحران د حل لومړی تقاضا هم ده د ولسونو ارادې ته تسلیمېدل او له اشغال لاس اخیستل بل بدیل نه لري. له دې پرته سوله نشي راتلی. ارمنستان باید د حقیقت ته غاړه کېږدي. د ترکیې او د روسیې منځګړیتوب هم شاید ګټور ثابت شي او دا جګړه تم شي او ختم شي. موږ د دې حمایت کوو. د همدغه منځګړیتوب د ارمنستان چارواکو ته وایو چې قرهباغ نه په خپله نیولی او ساتلی شي او نه د بل د مټو په زور. او که ګمان کوئ چې بل به له تاسو سره د ناګورنو قرهباغ د اشغال
په ارتباط مرسته وکولی شي. نو نه یوازې دا ارمان به مو ترسره نه شي، بلکې خپله ازادي به هم د هغه چا په پښو کې ذبح کړئ چې تمه ترې لري چې ستاسو مرسته وکړي د ناګورنو قرهباغ د ازادولو نه په ارتباط. هغوی که ستاسو مرسته کوي نو ستاسو ته یې هم سترګې نیولې دي، پلازمینه به مو هم درنه نیسي. هغوی راځي د خپلو غرضونو لپاره به راځي. تاسو ته ناګورنو قرهباغ نه ازادوي، بلکې ستاسو ټول هېواد نیسي. دا اشتباه مه کوئ، دا غلطي مه کوئ. ورونو خویندو، د افغانستان له وضعیت داسې معلومیږي چې ایران غواړي په افغانستان کې هماغه عراق کې کوي. په عراق کې دې ورځو کې ایران خپل حضور او د امریکایي اډو خلاف راکټي بریدونو ته زور ورکړ. دومره چې امریکا اعلان وکړ چې که دا سلسله دوام وکړي او متوقف نشي نو امریکا خپل ځواکونه له عراقه باسي. د خلکو انتظار خو دا و چې د دې راکټي بریدونو په وړاندې به هغوی ډېر جدي او شدید غبرګون شي، خو د هغوی ټول جدي او شدید غبرګون دا دی چې خپل پوځونه له عراقه باسي. ای دل منون مباش که الله اکبر است، دشمن اگر قوی سالا زن قوی تر است. د امریکا د کمزوري موقف به طبعا ایران دې ته هڅولی چې په افغانستان کې دې ته ورته کار وکړي. که امریکا کې په عراق کې څو راکټونو په ویشتلو سره امریکا دې ته اړ باسي چې له عراقه ووځي، نو دا کار په افغانستان کې هم کولی شي، ډېر آسان کولی شي. امریکا دلته تر فشار لاندې ونیسي چې د ایران غوښتنو ته غاړه کښېږدي او دا تحریمونه چې په ایران باندې وضع شوي دي دا پای ته ورسوي. ایران د همدې لپاره د دوحې د مذاکراتو حمایت ونه کړ. نه یوازې حمایت یې ونه کړ بلکې په صریح الفاظو وویل چې موږ د دې مذاکراتو په ارتباط ملاحظات لرو او برخه پکې نه اخلو، حمایت یې نه کوو. ویلي چې د سولې مذاکرات باید د کابل حکومت تر مدیریت لاندې ترسره شي. د کابل د حکومت د موقف او دریځ حمایت یې وکړ. نه یوازې دا بلکې د کابل حکومت ته اطمینان ورکړی د دقیقو معلوماتو له مخې چې نظامی مرستې ته هم چمتو دي او د کابل د امنیت په تامینولو کې هم فعالې ونډې ته چمتو دي. په همدغه الفاظو ورته ویل شي. یعنې که امریکا وځي تشویش مه کوئ، موږ مو په خوا کې یو، د کابل امنیت موږ درته تامینوو. دوی د فاطمیونو لیوا چې په عراق او سوریه کې وجنګول افغانستان ته رالېږي. ایرانی جنرالان مخصوصا د سپاه پاسداران سرداران چې د جنرالانو سرداران وایي، مشرانو یې پخوانیو هم او اوسنیو جنرالانو هم په وار وار ویلي چې موږ هر ملک سره، هر هیواد سره، اسلامي او غیر اسلامي، په جنگ کې مرستې ته چمتو یو، خو له جنګ وروسته خپل مصارف ترې غواړو. یعنې په جنگ کې برخه اخیستو ته چمتو یو، هر ملک پروا نه کوي که دا اسلامي ده که غیر اسلامي ده، چې له موږ مرسته وغواړي مرسته ته وردانګو. خو بیا چې په جنگ کې موږ کوم مصارف کړي دي دا مصارف به بیرته مسترد کړي. له دې معلومیږي چې ایران په
د جنګېدو اراده لري. پټم نه په څرګنده توګه یې ویلي دي چې موږ جنګونو کې برخه اخیستو نه له موږ نه په هغه کې مرسته غواړو او شاید په پټه یې ورته ویل په رسمي توګه هم چې دوی مطمئن شي دا دی په ډاګه مو وویل چې بس او زه باور لرم بامیان کوم اظهارات وشول قومي تعصب ته لمن وال مذهبي تعصب ته لمن وال یو بل قوم ته سپکاوی او د هغوی تاریخ ته او شخصیتونو ته او داسې روحیال ته را پیدا کول چې ګواکې په تاسو باندې په دې 230 کلونو کې یوې قبیلې حکومت کړی دی له دې دا او دې ته ورته هلته هم او نور هم داسې شی چې په کابل کې ځینې کړی حکومت کې ځینې کړی هڅه کوي چې د یو بل جنګ لپاره ولس ذهناً چمتو کړي او زیات ترکیز هم په بامیان او د کوندي او هغه هم د ایران لپاره دا ته ګواښونه ایجابوي چې اسلام او هیواد ته ژمن افغانان همداسې لکه په دې وروستۍ قضیه کې چې یو بل ته لاس ورکړ او یو بریا یې په برخه شوله همداسې په نورو قضایاو کې هم یو بل ته لاس ورکړي او په ګډه د ګواښونو او توطئو مقابله وکړي انشاءالله الله تعالی به په خپل لطف و عنایت سره د دوی د دشمنانو توطئې شنډوي او په آزاد او مستقل افغانستان کې به زموږ د شهداو سپېڅلي ارمانونه پلي کېږي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان ونتوب اليك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل